أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله مولانا العظيم अम हसिबता आयता गुमानों को अन्न अस्हाबल कहफ़े कि अस्हाब कहफ वर रक़ीम औ द तख्ते खावंदान कानू वो मिन आयातना जमुंग द नखुना अजबा अजीबा इद अवल फित्यतो हर कलची पना वावस्ता यसो जवानानो इलल कहफे पगार के फ़क़ालू नुदई उवेल रब्बना ए जमुंग रबा आतिना राका मुंगता मिल्लदुन का दख्पल तरफना रहमतन रहमत वहय्य लना और पैदा का मुंग दपारा मिन अमरिना जमुंग पकार के रशदा समुन फज़रबना नुमुंग पर्दा वाचोला अला आज़ानिहिम ददोई प वगुनो फिल कहफे पगार के सिनीना अददा सो कलुना पश्मेर सुम्मा बआसनाहुम ब्या मुंग रा पासोल दोई लेना अलमा चे मुंग मालूम को अय्युल हिज़बैन चे चाहता प द्वाड़ो डालो के अहसा प खशान याद अदा लिमा लबिसु द पाते के दो अमदा मुदा नहनु नकुस्सु मुंग बयानौ अलैका पता बांधे नबअहुम खबर दद्वई बिलहक़ पहका इन्नहुम फित्यतुन बेशक द्वई यौसो जवानान वो आमनु ईमान रावड़ बेरब्बिहिम पख्पल रब वज़िदनाहुम अमुंग नूर ज़ियाद वर्क द्वैता हुदन हिदायत वरबतना अमुंग मजबूत कर अला कुलूबिहिम दद्वई जुड़ना इज़ क़ामू हर कलच द्वई उद्रेदल फ़क़ालू नुद्वयुवेल रब्बुना रब जमुंगा रब्बुस समावाति वल अर्द रब दे द अस्मानुनो दस्मके
لن ندعو هیڅ کله به مونږ اونبلو من دونه بيد دنا الها بل معبود لقد قلنا بشکا ویلی بی مونگا اذن دغا وقت شططا بیزای خبر هاولائی قومنا دا دے زمون قوم اتخذو دوی نیولی دی من دونه بید اغنا آلہتن نور معبودان لولا یاتونا ولن راوڑی دوی علیہم دوی باندے بسلطان سدلیل بین واضح فمن اظلم فسوک زیاد ظالم دے ممن داغ چانا افترا چوتڑی علی اللہ فاللہ تعالی باندے کذبا درو سورہ کہف نہم نمبر آیت نواخی پینزلسم پورے نننی درس کی شامل دی نہم نمبر آیت نا اس ترتیب سرا دا اصحاب کہف واقعہ اغا شروع کی گئی خودی ہے کہ اللہ رب العزت لنبے یو سوال کردے چتا سو دا گھنائی چدا اصحاب کہف دوی دا واقعہ چې دی په یو غار کې پناه واغستله او په سونو کاله بیان دوی التا په هغې کې پراته او بیا الله رب العزت را پاسول نو دا لکه ډیره عجیبه نښه ده د الله د قدرتونو د الله رب العزت په نښو کې تاسو ته بس دغه عجیبه ښکاره شو حالانکه د دې نه غټې غټې نښې تاسو ته وښودلی شي واقعہ معراج تاسو ته وښودلی شو د هغې باره کې تفصیلات تاسو ته وویلی شو قرآن کریم خپله دومره لویه معجزه ده دا تاسو ته وښودلی شو نبی علیه الصلاة والسلام نور معجزات شق قمر چې سپوږمۍ په دوه حصو کې تقسیمه شوه هغه تاسو ولیده نو تاسو ته صرف دغه دا وړه غونده کې خبره ٹھیک شو دا هم یو عجیبه خبره ده یو ډیره لویه او ناشنا خبره ده خو د دې نه هم ناشنا او غټې غټې خبرې د الله رب العزت په قدرتونو کې د الله رب العزت په عجایباتو کې موجود دي په کار خو تاسو له دا وه چې د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت تاسو دغه شانتې منلی نو تاسو د هغې دپاره شرط دا وګرځو چې دی مونږ ته د دې جواب راکړي چې اصحاب کهف څوک دي نو اصحاب کهف دا واقعہ که تاسو ته ښودله ده نو د دې نه هم عجیبه خبرې هغې تاسو ته ښودلې دي خپله د دی چې کوم رسالت دی نبوت دی د هغې اعلان دی نو دا تاسو نه ویئ چې 40 کاله ستاسو منځ کې هغې تیر کړل او اوس داسې عجیبه کلام تاسو ته وایي چې د هغې کلام توړ تاسو نشئ پیدا کولی د هغې جواب تاسو نشئ ورکولی نو تاسو خو ډېره وړه غونده کې خبره د دوی د رسالت صحیح کېدو دپاره هغه چې نو تاسو ځان دپاره مقرر کړه اوس دې نه بعد بیا الله رب العزت ارشاد فرمایي چې دغه کم واقعه ده د اصحاب کهف ته نو دا یو څو ځوانان الفتیه جمع ده نو دا یو څو ځوانان الی الکهف په یو غار کې دغه ځای کې دوی د الله رب العزت نه سوالونه وکړ دعاګانې وکړ یعنی دا کم کسان وو نو د دوی په نوم باندې بیا داسې هم شوي دي چې و ډوډۍ به یې پخولې دوی په نوم باندې منښتې به یې نیسلې د دوی په نوم باندې به یې نو قربانۍ به یې کولې او د دوی نه به یې غوښتل کول د الله رب العزت شریکان جوړ کړ چې دی هم کارساز دي دی هم کارونه جوړونکي او و ډوډۍ نه بلکې و د دې انسانانو او اتمه ډوډۍ د دوی د سپي دپاره د هغه په نوم باندې به یې کول چې دا خو ډېر اوچت خلک دی حالانکې د هغې خپل حال څه دی
چې هغه یو غار کې پناه اخلي، نو چې یو کس خپل پناه اخلي هغه وستا مشکل کشای څنګه وکي، هغه وستا مشکلات څنګه لري، او خپل د دې لپاره محتاج دی چې د هغه مشکل الله رب العزت لري او هغه په دغه حال کې هم د الله نه سوال کوي ربنا آتنا من لدنک رحمه، یا الله ته د لوی رحمت خاوند ما باندې مونږ باندې رحمت وکا، مونږ باندې خپل فضل وکا، وهيئ لنا من امرنا رشدا، او کوم لار چې مونږه اختیار کړه چې کوم ځای مونږ راو تختیدو نو ستې کې مونږ له سمون راکړه، صحیح راست لار مونږ ته وخایا. الله رب العزت فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، سو کالو د پاره مونږه دا غي په غوګونو باندې پړدا واچو، دا داسې پړدا وا چې هغه بالکل بے خبره د دنیا نه، د دنیا او ما فيها نه، هر سره بے خبره شي. او ثم بعثناهم، او بیا هغه نه بعد مونږه یو ډیر لوی موده بعد دی را پاسو، او بیا چې کله دی را پاسېدل نو را پاسېدو کې بیا دی دوه ډلې شي، یو وی چې مونږه سلګ غونډه کې وخت د ورځې صحیح حصہ یا نیمه حصہ دومره به مونږه خوب کړي، او بل وی چې نه زمونږ رب ته پته چې مونږه سوره خوب کړي. الله رب العزت وی چې دا دواړه ډلې مونږه بیا را پاسو. اوس د دینه بعد الله تعالی دغه واقع تفصیل سره بیان، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، اوس درته مونږه حق او صحیح خبره درته کوو چې دغه واقع چې شوی دا څنګه چلو. انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى، دا یو څو ځوانانو چې د ایمان راوړ. د حضرت عیسی علیه السلام نه بعد یو بادشاہ چې دا غنوم دقیانوس او هغه بت پرستو، بوتانو عبادت پې کو، خپل به هم کو، نور خلق به هم په زور هغه باندې آماده کول. د هغه درباریان هم ټول مشرکان، رعایه هم ټول مشرک، هغه کې اوس پینشپک الکانو نوجوانان چې هغه وو ټول دغه د درباریانو کم وزیران او مشیرانو د هغه اولاد، یعنی خو ناز او نعمت والا لکانو، او هغه چې نو الله تعالی فتیتون دا جمع دی او جمع د 3 نواخ 9 پورې د هغه د پارشین دا فتیتون دا ټکی راځي، امنو هغه ایمان راوړ. نو چونکه هغه کسان د خکورانو نو دا سيزونه اگر چې هغه پټ ساتلی او د یو بل نه هم پټ ساتلی، دې ته نو پته چې مونږ یو بل او پیجنو یا یو بل په باره کې هغه ته معلومات نو چې دیو مسلمان شوی دی، دیو نو دای بیا خبره هو پټی کی نه. یو ورځ وې دا شانتي سمیلا ودا غي سورسو او هغه کې دا کفر او شرک هر یو کس کو چې نو بوتانو تبا سجده لګوله. نو دا دای کې یو نوجوان راوته دی بهر یو ون اعلان دی دا غي آبادین لګ بهر راغله، دینه پس یو بل راغله دا اوس ان شپک کسان دي ناس دي یو بل ته ویلې هم نشي چې سم مساله ده، ولې چې حالات دومره سختو چې د توحید خبره خو چا کول نشي، او د توحید خبره کول گویا مرګ له دعوت ورکول. نو دې کې بیا یو کس چې نو بل ته وې چې زه تعالی قسم درکوم ته ولې راغلی، نو اگر چې هغه د التن راو تخدیدل خو بیا هم سنا سي يرای بنده کی هغه وې چې زه اړمبه درته زوایم چې د دې کفر او د دې شرک نظر اوت نه بلوم وې زوم دې لپاره بلوم وې د ټول شپږ واړو دغه شانت. نو دا خبره بیا رو چې نو خریدا اوس چې هغه
مجلس کې د دې غیر موجودګي وه، خبره رو خورېده چې دا کسان چې د دې خلاف دي. بادشاه ته خبر وشو، بادشاه مخامخ دی پیش کړی شو، تپوسونه ترې نه وکړ. الله تعالی وایي چې زدناهم هدا، هغوی له مونږه هدایت نور سیوا کړ، هغه ایمان کې مونږه نور سیوا کړ. وربطنا علی قلوبهم، او د هغوی زړونه مونږه نور مضبوط کړ. ګوره یو قدم یې واخیسته د الله د دین دپاره، د الله د توحید دپاره، نو الله تعالی مرسته او د الله رب العزت مدد او نصرت هغوی سره شامل حال شي. بادشاه ورته د چا عبادت کوي؟ نو هغوی ورته وایي ربنا رب السماوات والارض، مونږ د زمونږ چې کوم رب دی هغه رب دی چا چې اسمانونه پیدا کړي دي او ځمکې پیدا کړي. نو هغه کوشش وکړ چې د هغې بوتانو حوالې سره دوی له دعوت ورکړي. نو دوی ورته وایي چې لن ندعو من دونه الها، د هغه نه علاوه مونږ بل څوک هرګز هرګز نه منو. او که چېرې مونږ ستا ومنله او داسې خبره مونږ وکړه اذن شططا، نو دا به مونږ ډېره بېځایه او فضوله خبره کړې چې د الله نه علاوه زه بل څوک خپل معبود جوړ کړم. دا خبره خو بادشاه باندې هم بده ولګېده، خو چونکې د ښه خاندانو نه د دوی تعلق و او درباریانو وزرا عمراو د هغوی اولاد و، نو بادشاه ورته زه تاسو داسې وکئ که نه، تاسو زه یو څو ورځې در کوم، تاسو په دې باندې نور سوچ وکئ، مشوره وکئ، خبره اتره وکئ، سوچ وکئ، یو بل سره خبرې وکئ، نور خپلو خپلوانو سره مشرانو سره مشوره وکئ، بیا به زه تاسو دربار ته راغواړم او بیا به زه تاسو نه دغه تپوس کوم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، نو دې کسانو ته بیا دغه چې کومه موقع وه چې هغه وله اجازت ورکړه یو څو ورځې تاسو یعنې که قید کړي یو یا پانسي کړي یو نو بس بیا خو به کیسه ختمه وه، هغه وله څه مهلت ورکړه. دې کسانو دا خبرې هم وکړې چې هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یعنی دې خلکو زموږ د خپلو خلکو د الله نه علاوه نور معبودان نیولي، لولا یاتون علیهم بسلطان بین، په دې باندې دوی سره څه دلیل نشته، نه ورته چېرته پیغمبر ویلي دي، نه چېرته یو کتاب کې راغلی دي، نه د دنیا دا کوم نظام چلیږي دې کې دوی سره څه دلیل دی چې او دا د یو کس کار نه دی، د یو ذات کار نه دی، نور د جدا تخلیق دی او سپوږمۍ جدا ده، غرونه بل چا پیدا کړي دي، اسمانونه بل چا، داسې هم څه دلیل نشته، بلکې د ټول نظام دا ترتیب دې باندې گواهی ورکړي چې دا هر څه یو ذات چلی، که د یو ذات نه علاوه د نورو کار وې بیا به خامخا دې کې څه نه څه کمزوري به وه. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، نو الله رب العزت مخې ته ارشاد فرمایي چې د هغه نه لوی ظالم څوک دی چې په الله هم دروغ تړي. دا خلک خبرې کول، دې خلکو بیا خبرې کول خپله کې چې وګوره دا زمونږ دا قوم څنګه جاهل قوم، څنګه په غفلت کې پرېوتی قوم دی. فمن اظلم، د دوی نه لوی ظالم څوک دی په الله باندې وګوره دروغ تړي، نه الله دا نازل کړي دي، نه الله رب العزت پیغمبر په ذریعه سره، نه په فرښتې په ذریعه سره، نه کتاب په ذریعه سره. دا څنګه دا خلک وایي چې د الله رب العزت نه علاوه دا څیزونه هم معبودان، دا دې څومره لویه او غلطه خبره کوي، بلکې علی الله کذبا، په الله رب العزت باندې لوی دروغ تړ. نو دې خلکو چې نو دا مشوره وکړه دا خو دلته کې زمونږ دپاره اوسېدل دا ناممکنه. نو دا کسان چې نو شپږ او بیا مخې ته لاړل، نو یو شپونکی و هغه خپل ګړي بيزي د مالک سرولې هغه سره خبره وشوه، نو هغه هم یو الله منونکی و، موحد و، توحید والا، هغه هم ورسره شه او هغه سره د هغه سپی و. نو دا اووه کسان شو او یو د دی سپی، دی چې نو اوس روان دي او بیا دا غار کې چې نو دی پناه واغسته. انشاءالله آینده آیتونو کې به د هغې واقعه تفصیل سره راځي.
الله تعالی دې عمل کول توفیق راکړي. ام حسبتا آیا تا ګمان وکړو ان اصحاب الكهف دا چې غار والا والرقیم او د لیکلي تخته خاوندان کانو اغیبو من آیاتنا زمونږ د نخنا عجبا ډیر عجیبا اذ اول فتیتو هر کله چې پناه واغستا یو څو ځوانانو الل کهف فغار کې فقالو نو دوی اویل ربنا اے زمون ربا آتنا راک مونتا من لدنکا لخپل طرفنا رحمتن رحمت وحیئ لنا او پیدا کا زمد پارا من امرنا رشدا زمون پکار کے سمون فضربنا نمون پردوا چولا علی آذانهم د دوی په وګونو فل کهف بغار کې سنین عددا سو کلونا پشمیر ثم بعثناهم بیا مونږ را پاسول دوی لنعلم چې مونږ معلوم کړو ایو الحزبین چې چاته په دواړو ډلو کې احصا پخشان یاد ادا لما لبثو د پاتې کېدو امدا مدا نحنو نقصو مون بیانو علیکا تاتا نبأهم خبر د دوی بالحق فحقا انهم فتیتن بیشکا دوی یو سوزوانانو آمنو چی ایمان راوڑو بربهم پخپل رب باندې وزدناهم او مونږ نور زیات ورک دوی تا هدن هدایت وربطنا او مونږ مضبوط کړل علی قلوبهم د دوی زړونه اذ قامو هر کله چې دوی ودریدل فقالو نو دوی اویل ربنا اے زمون ربا ربنا رب زمونگا رب السماوات رب دے دا اسمانونو والارض او دزمکی لن ندعوا حس کلبمو انبلو من دونه بیددنا الہن بل معبود لقد قلنا بیشک ویلی بی مونگا اذن دغ وقت شططا بیزای خبرا هاولائی قومنا داد زمون قوم اتخذو دوی نیولی دی من دونه بید اغنا آلہتن نور معبودان لولا یأتونا ولدوی نراوڑی علیہم پدوی باندے بسلطان سدلیل بین واضحا فمن اظلمو پس سوک دے زیاد ظالم ممن افترا دا آغا چانا چیو تڑی علی اللہ کذبا پا اللہ باندی درو آمین. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین.
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका